بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جاوا د پروګرامینګ 5م لیکچر ته. نو زموږ د نن موضوع یا ټاپک چې عملیه په جاوا کې یعنی اپریټرز ان جاوا. اول پلا راځو وایو چې عملیه یا په جاوا کې څه ته ویل کیږي. یو د سن اپریټر ان جاوا. ورسته کلاسیفیکیشن اف اپریټرز وایو چې یعنی اپریټرز په څو بخښو ویشل شوي دي، څو ډولونه لري. مثلا ارثمټیک اپریټر دی چې موږ ورته ریاضیکي عملیه وایو. یونری اپریټرز یا هم موږ داسې وایو چې یو عملوند عملیه، یعنی دوی یوازې یو عملوند اخلي، یا چې په انګلیسي موږ ورته اپرند وایو. بل ریلیشنل اپریټرز لرو یا ارتباطي عملیه. لاجیکل اپریټرز یا منطقي اپریټر یا منطقي عملیه. assignment operators یعنی قیمت ورکوونکي عملیه. conditional operators یعنی حالتي عملیه. bitwise and bit shift operators BT او د bit shift عملیه چې bitwise چې ویل کېږي دا بیا موږ وایو. او آخري shorthand assignment operators یا موږ لنډه لاس قیمت ورکوونکي عملیه، یا هم داسې اپریټر دی چې مساوي او یو بل اپریټر سره مثلا جمع منفي ضرب تقسیم سره یو ځای شوي، دته موږ شارټ هند اساینمنټ اپریټر وایو. راځو اوس اپریټر تعریفوو چې اپریټر څه ته ویل کېږي. وایي عملیه خاص سمبولونه دي چې عموما په عبارتونو کې استعمالیږي. یا operators are special symbols that are commonly used in expressions. عبارتونه مثلا x جمع 15 منفي y ضرب لس، داسې یو عبارت ته موږ چې شوی اکسپریشن وایو چې دا د اکسپریشن دننه موږ چې څه کوو جمع منفي ضرب تقسیم. دا جمع منفي ضرب تقسیم ته موږ اپریټرز وایو یا هم عملیه. بل وایي عملیه خاص سمبولونه دي چې ریاضیکي، قیمت ورکوونکي، د اضافه کوونکي او کموونکي چې موږ ورته انکریمنټ ډیکریمنټ وایو، او همدارنګه لاجیکل اپریټر یا هم منطقي عملیې څخه عبارت دي. most of expressions in Java use operators. د زیاتره عبارتونه د جاوا په جاوا کې د عملیې څخه استفاده کوي. مثلا جمع منفي ضرب تقسیم، مثلا جمع مساوي منفي تقسیم ضرب، دا ټول هغه اپریټران دي چې موږ په اکسپریشنو کې یا هم عبارتونو کې ورڅخه کار اخلو. نوٹ وایي expressions are statements that return a value. expression وایي یا عبارتونه هغه جملې ته ویل کېږي چې یو قیمت مشخص کړي، لاسته راوړي یا یو قیمت واپس کړي. مثلا داسې یو اکسپریشن لرو، مثلا 6 جمع 3 ضرب 2 منفي 8 تقسیم پر 7. که چیرې دا عملیه اجرا کړو نو موږ ته یو قیمت لاسته راکړي چې مثلا دا قیمت څو کېږي منفي 10، نو دا ته موږ چې شوی اکسپریشن وایو. او دغه جمع ضرب منفي تقسیم ته موږ چې شوی عملیه وایو، عملیه یا اپریټرز وایو. او 6 3 2 8 و ته موږ چې شوی عملوند یا هم اپرندز موږ ورته وایو. راځو بیا operators that take only one operand are unary. هغه اپریټران چې یوازې یو عملوند اخلي، یعنی په یو عملوند باندې عملیه اجرا کوي، هغه ته موږ چې شوی یونری اپریټر وایو. دا بیا موږ راځو په راتلونکي درسو کې وایو چې یونری اپریټر چې دي مثالونه وایو او تشریح ورکوو. دوم operators that take two operands are binary operators. هغه به اپریټران چې دوه اپرند اخلي یا دوه عملوندونه اخلي، هغه ته موږ شوی باینري وایو. مثلا A جمع B، A یو اپرند سو، B بل اپرند سو، جمع د دوی اپریټر به منځ کې راغلی، نو دته موږ شوی باینري اپریټر وایو. او Java supports one ternary operator that takes 3 operands. همدارنګه په جاوا کې موږ کولی شو ترنری اپریټر هم استعمال کړو. ترنری اپریټر هغه اپریټر ته ویل کېږي چې موږ 3 اپرندونه لرو یا 3 عملوندونو څخه کار اخلو. دا په راتلونکي ویډیوګانو کې د خیر سره هر یو سټیپ بای سټیپ وایو. راځو اوس کلاسیفیکیشنز اف اپریټرز ته راځو. په کلاسیفیکیشنز کې مثلا اول چې لرو ارثمټیک اپریټرز یا هم موږ ورته ریاضیکي عملیه وایو. په ریاضیکي عملیه کې موږ نو ساده ریاضیکي عملیه لرو، مثلا جمع منفي ضرب تقسیم او همدارنګه ریمایندر یا هم موږ ورته باقی مانده وایو. یعنی د تقسیم باقی مانده ته موږ چې وایو ریمایندر وایو. نو دا بیا موږ راځو پروګرام باندې کار کوو او همدارنګه ارثمټیک اپریټرز په ډیپ
باندې وایو. دوهم راځو چې شته یونیټ اپریټرز. یونیټ اپریټرز یا هم موږ ورته عملوند عملیه وایو. یو عملوند اپریټر یعنی هغه چې یوازې په یو عملوند یا هم یو اپرند باندې عملیه اجرا کیږي. مثلا موږ انکریمنت ډیکریمنت اپریټر لرو لکه پلس پلس ماینس ماینس یا هم پلس یا هم ماینس وایي. پلس یونیټ پلس اپریټر انډیکیټس پوزټیو ویلیو. که چیرې موږ یونیټ پلس اپریټر څخه کار واخلو دا په دې معنی دی چې دا اپرند چې یو مثبت قیمت لري. که چیرې منفي څخه کار واخلو یونیټ ماینس اپریټر څخه کار واخلو نو چې کی وایي نیګیټس ان ایکسپریشن یو ایکسپریشن منفي کی یا هم یو اپرند چې کی منفي کی. که چیرې موږ پلس پلس څخه کار واخلو پلس پلس یعنی موږ ورته چې وایو انکریمنت یعنی اضافه کوونکی د یو په اندازه اضافه کوونکی یعنی که انکریمنټس ا ویلیو بای 1. دا ته موږ که چیرې موږ په یو اپرند باندې مثلا زه ولیکم نه جمع جمع دا بنا لري چې نه سره یو اضافه که او ورسره جمع که یعنی نه چې یو اضافه سره وکړي لس. همدارنګه ماینس ماینس ډیکریمنت یعنی یو کم که انکریمنت او اضافه که د یو په اندازه ډیکریمنت د یو په اندازه شو که کم که. نو موږ ورته وایو ماینس ماینس یعنی ډیکریمنټس اپریټر. ډیکریمنټس اپریټر ډیکریمنټس ا ویلیو بای 1 یعنی یو قیمت څه کی د یو په اندازه کمی. بل راځو په کلاسیفیکیشن کې دریم چې وایي ارتباطي عملیه چې موږ ورته ریلیشنل اپریټرز وایو یعنی د دوو اپرندو ترمنځ چې کو ارتباط ګورو یا ایکسپریشنونو ترمنځ یا همدارنګه ترو فالس یعنی د دوه مختلفو محتویاتو ترمنځ ریلیشن ته موږ لپاره موږ شي استفاده کوو ریلیشنل اپریټرز استفاده کوو. مثلا یو ماینس بخښه یو مساوي لرو چې هغه ته موږ شي شو ایکوال تو یعنی مقایسې لپاره استعمالو چې ایکوال څه معنی لري یعنی مساوي ورته یا ورته موږ ورته وایو. که چیرې دغه نه د علامه او مساوي راغلی دا د معنی لري چې یعنی مساوي نه ده not equal to نو موږ ورته وایو not equal. که چیرې د غټ علامه راغلی وي یعنی غټ سمبول راغلی وي موږ ورته greater than وایو یعنی غټ دی د A is greater than B. که چیرې داس راغلی وي A is greater than or equal to B. که چیرې کوچنی راغلی وي نو موږ ورته وایو A is less than B. که چیرې دا عملیه راغلی وي موږ ورته وایو A is less than or equal to. راځو ریلیشنل اپریټرز بیا د خیر سره په عمیق سره بیا په دیپ سره بیا وایو. بل راځو چې لرو لاجیکل اپریټرز یا منطقي عملیه. منطقي عملیه کې اول چې لرو and اپریټر یعنی موږ څه کوي د بیتونو ضرب اجرا کوي and عملیه. بل چې لرو ډبل and چې موږ ورته وایو شارټ سرکټ and. بل اور لرو اور اپریټر هغه اپریټر چې مثلا د جمع لپاره استعمالیږي. شارټ سرکټ اور چې دوه پایپ سیمبولونو څخه کار اخلو یو پایپ سیمبول دوه پایپ سیمبول. بل ایکسکلوسیو اور لرو ایکسکلوسیو اور لپاره ایکس اور لپاره چې استعمالو دغه کیپ سیمبول. او بل اخري چې لرو not اپریټر لرو چې د علامه څخه کار اخلو لکه دا چې موږ مساوي مخته ورکړي دي not equal د دې په اړه موږ چې وایو لاجیکل وایو. بل اپریټر نیم چې لرو اساینمنت اپریټر لرو قیمت ورکوونکې عملیه. مثلا اساینمنت اپریټر لپاره موږ یوازې یو عملیه لرو هغه ته چې وایو مساوي نو سمپل اساینمنت اپریټر. بل چې کنډیشنل اپریټر یا حالتي اپریټر چې هغه ته موږ کنډیشنل اپریټر موږ چې وایو ټرنل اپریټر وایو. ټرنل اپریټر موږ وایو هغه اپریټر ته ویل کېږي چې د اپرند څخه کار اخلي. مثلا A B C نو A دلته راځي مخته د مساوي علامې د کوشن مارک مخته راځي بیا B دلته راځي بیا C دلته راځي. بل راځو بیت وایس اینڈ بیت شفت اپریټرز. په بیت او بیت شفت عملیه بیت وایس یعنی هغه اپریټر ته ویل کېږي چې موږ یوازې پر بیتونو باندې کار کوو. بیتونه یعنی 0 1. نو د بیت وایس اپریټر لپاره اول نه چې لرو یونیټ بیت وایس اپریټر لرو کمپلیمنت چې دا موږ څه کوي یو اپرند کمپلیمنت تاری یعنی که چیرې 0 و یو تاری که چیرې یو 0 تاری. بل شفت لیفت ساینت لیفت شفت
دا هغه بیت وایس اپریټر دی چې موږ ته بیتونه چپې خواته انتقالي. یعنی که چیرې موږ مثلا ورکو 010010 دا مثلا دا 010101 مثلا دا خو د یو قیمت اساس دی، مثلا یو قیمت څخه بحث کوي. که چیرې زه غواړم دا شفت کړم چپې خواته د یوه په اندازه د دوه په اندازه، د هغه لپاره موږ دغه اپریټر څخه کار اخلو. چپې خواته که غواړو شفت کوو، که چیرې راستۍ خواته شفت کوو راستۍ خواته نو دغه عملې څخه کار اخلو. همدارنګه اوس راځو unsigned right shift and bitwise and. دا څه کوي؟ هم راسته خواته شفت کوي او هم همدارنګه موږ ته څه شی اجرا کوي؟ and bitwise and اجرا کوي. راځو بل bitwise exclusive or لرو چې د هغه لپاره دا کیپ سمبول استعمالو. همدارنګه bitwise exclusive or لرو، inclusive or لرو، بخښه کوي inclusive or لرو چې هغه لپاره موږ استفاده کوو پایپ سمبول څخه کار اخلو. اخري راځو شارټ هند اساینمنت اپریټر ته راځو. شارټ هند اساینمنت اپریټر لنډ لاس قیمت ورکوونکی اپریټر چې یو د دغه ریاضیکي عملې څخه کار اخلو چې مثبت، منفي، بخښه کوي جمع، منفي، ضرب، تقسیم، ریمایندر یا هم موږ ورته باقیمانده وایو، and or equal exclusive or equal. دا هغه اپریټران دي چې موږ ورته شارټ هند اساینمنت اپریټر وایو. د دوی د ټولو د استعمال ځایونه د ټوله بیا موږ باید د خیر سره راځو اوس خپل پروګرام ته وایي پروګرام ټو ډیمونسټریټ د ارثمیټیک اپریټرز. یو پروګرام لیکو چې موږ ته ساده ریاضیکي عملې اجرا کوي. نو د هغه لپاره موږ یو چیز جوړو، یو کلاس جوړو، مثلا ارثمیټیک یا هم اپریټرز په نامه مثلا هر کلاس تاسو جوړوي. د هغه وروسته خپل مین خلاصو. په مین کې یو دوه قیمتونه اخلو چې زموږ قیمتونه د انټیجر ټایپ دی. a مساوي کېږي 10 سره، b مساوي کېږي 10 سره. د هغه وروسته ټول څه کو سره عملي اجرا کوو، مثلا جمع، منفي، ضرب، تقسیم او همدارنګه د تقسیم باقیمانده. راځو په دې باندې کار کوو. راځو خپل کلاس جوړو. مثلا زما جاوا فایل نیم چې اپریټرز دی، نو موږ باید خپل کلاس هم شو کو د اپریټرز په نامه باید جوړ کو. راځو پبلیک کلاس operators. راځو خپل مین فنکشن خلاصو. هغه وروسته راځو یو دوه قیمتونه اخلو، مثلا دوه انټیجر قیمتونه اخلو. راځو لیکو int a مساوي کېږي مثلا د څو سره 10 سره کاما، یو بل انټیجر قیمت اخلو مثلا b مساوي کېږي د څو یا مثلا 15 سره. راځو اوس په دوی باندې عملي اجرا کوو. داسې لیکو وایو int c. راځو څه کو یو ټمپرري وریبل اخلو، یعنی داسې وریبل اخلو چې د دغه دوو وریبلونو قیمتونه سره څه عملي اجرا کوي او په خپل ځان کې په سی کې ذخیره کوو، یعنی په ځان کې ذخیره کوي. نو د هغه لپاره ولیکو دا سی مساوي کېږي a جمع p. دا اوس موږ ته a قیمت د b قیمت سره جمع کېږي او په سی کې ذخیره کوي. نو اوس راځو د دغه a او b سره جمع کوو، په سی کې ذخیره شو. اوس راځو سی قیمت چې هر قیمت دی هغه موږ څه کوي پرنټي ده. system.out.println. دغه وروسته راځو یو مسج پرنټ کوو، مثلا یو string لیکو، مثلا لیکو دلته څه شي addition مساوي کېږي concatenation. دغه وروسته راځو چې لیکو c. بس اوس راځو فرض مثال یوازې یو عملیه موږ اجرا کړې ده چې د جمع ده. راځو اوس غواړو چې دا وګورو آیا موږ ته جمع اجرا کوي که نه. د هغه لپاره موږ باید څه وکړو، خپل پروګرام سیف کړو. د هغه وروسته راځو ترمینل ته. ترمینل ته راځو. زموږ پروګرام لکه څنګه چې زموږ پروګرام په ډیسکټاپ کې سیف دی، نو موږ باید څه وکړو، ډیسکټاپ ته ورسو. نو چینج ډایرکټري کو cd ډیسکټاپ. د هغه وروسته راځو جاوا سی operators .java. نو کوم ایرر نشته. اوس راځو لیکو جاوا operators. نو دا دې زموږ باید کوډ لاس راغلی دی رن کوو. نو دا دې اوس نو موږ ته لاس راکړي چې addition مساوي کېږي د څو سره 25 سره. راځو خپل پروګرام ته.
لکه دلته راز ګوري 15 لس جمع 15 مساوي کېږي 25 سره. همدارنګه راځو اوس یو بل عمل اجرا کوو. موږ کولی شو په دوه طریقې سره خپل دغه ریاضیکي عمل اجرا کوو. یو دا چې مثلا یو بل وریبل اخلو، په هغه وریبل کې دا دوه وریبلونه سره ذخیره کوو، یا هم داسې هم کولی شو چې څه وکړو مستقیما خپل دغه دوه وریبلونه سره جمع کړو او همدارنګه سیستم داتا او د پرنټ لاین دننه ورڅخه استفاده وکړو. یعنې داسې لیکو سیستم dot out dot println لیکو اول ادیشن یعنی جمع، دوم راځو منفي یعنی تفریق اجرا کو. دغه لپاره موږ لیکو چې سبتراکشن دلته راځو کانکټینیشن دا پلس چې دی دلته د سی د مخه چې راغلی دی، یا هم دلته لیکو د کانکټینیشن لپاره استعمالو. دلته موږ ته د جمع عملیه نه اجرا کوي، دا پلس موږ ته یوازې د کانکټینیشن اجرا کوي. کانکټینیشن موږ د مخه هم ویلی وو چې یو سترینګ او همدارنګه بل سترینګ یا بل قیمت سره څه کوي یو ځای کوي او موږ ته د سیستم داتا او د پرنټ لاین په واسطه په ترمینل کې ښکاره کوي. راځو قوس خلاصو. په قوس دننه کې موږ لیکو a minus b یعنی a منفي b، ځکه چې موږ څه کوو سبتراکشن یا هم تفریق لاسته راوړو. راځو خپل سیمی کالم ورکو. اوس دا سیف کړئ. راځو ترمینل ته. دلته برته خپل پروګرام یا پله کمپایل کو، ایرر نشته، برته رن کو. نو دا لکه څنګه چې موږ ګورو زموږ ادیشن برته هغه شی دی چې 25 دی، سبتراکشن موږ مساوي کېږي د څو سره منفي 15 سره. یعنی که چیرې د 10 څخه 15 ولاړ سي منفي 15 موږ ته پاتې کېږي. ښه راځو اوس دریم عمل اجرا کوو چې هغه د ضرب څخه دی. عبارت د ضرب څخه دی. سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ln راځو چې لیکو ملټیپلیکیشن یعنی ضرب. دغه لپاره راځو کانکټینیشن کو a ضرب b. راځو همدارنګه لیکو سیستم ډاټ اوټ ډاټ پرنټ ln بخښه کوي پرنټ ln. راځو تقسیم د اجرا کوو. دغه لپاره موږ لیکو ډیویژن یعنی تقسیم concatenation a تقسیم پر b. راځو بیا خپل اجرا کو dot out dot print ln. راځو چې د تقسیم باقی مانده یا هغه ته موږ شوی ریمایندر موږ ورته وایو جمع a شفت نیسو 15 باندې کلیک کوو b. نو a تقسیم پر b که او باقی مانده ماته لاسته راکړه. لکه څنګه چې موږ دلته ګورو 10 کوچنی دي او 15 غټ دي، نو موږ ته یو اشارې یو داسې بې مفهومه قیمتونه لاسته راکوي د کله چې موږ د هغوی تقسیم او باقی مانده پیدا کوو. راځو د هغه لپاره موږ یو بل قیمت اخلو. مثلا راځو لیکو چې شل پر 100 پر 4 تقسیمو. همدارنګه شل د 4 سره جمع کوو نو موږ ته څه کوو ادیشن پیدا کوي. همدارنګه د شل څخه 4 منفي کوو، شل د 4 سره ضربو، شل پر 4 تقسیمو، شل پر 4 تقسیمو او باقی مانده لاسته راوړي. راځو سیو ترمینل ته راځو رن کوو، کمپایل مو کوي، ایرر نشته، رن کوو. دلته وګورئ ادیشن څو شو 24. یعنی که چیرې شل د 4 سره جمع کړو څو کوي لاسته راکوي 24. سبتراکشن که چیرې د شل څخه 4 ولاړ سي نو موږ ته څو لاسته راکوي 14. ملټیپلیکیشن یعنی شل که چیرې 4 سره ضرب کړو 80. ډیویژن یعنی پوره تقسیم څو رسیږي 15 4 شل. نو لکه څنګه چې موږ وینو چې شل پوره تقسیمیږي باقي مانده کوم شي نه لاسته نه راکوي، د همدې لپاره موږ څه ښکاره کوي 0. نو دا زموږ د نن د ویډیو درس چې موږ په اپریټرانو باندې کار وکړو، یعنې پوه شو چې څو ډول اپریټران لرو، همدارنګه په ساده ریاضیکي اپریټرانو باندې مو کار وکړي. انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې درسونو کې موږ به نور هم پر اپریټرانو باندې کار وکړو او مخته ولاړ سو. خدای پامان.